مخکې له دې نه چې موږ او تاسې په دې ځان پوه کړو چې موږ او تاسې څنګه یو ښه لیکوال شو، راځئ چې په دې ځان پوه کړو چې لیکوال څوک دی او چاته موږ او تاسې لیکوال ویلی شو. موږ او تاسې په ټولنه کې هغه اشخاصو ته لیکوال ویلی شو چې هغوی درې ځانګړنې په ځان کې ولري. لومړی فکر، دویم احساس، دریم لیکل. هغه اشخاص ته موږ او تاسې لیکوال نشو ویلی چې هغوی یوازې لیکي، بلکې هغه اشخاص ته ویلی شو چې هغوی هم فکر ولري، هم احساس ولري او هم د ټولنې سره په یو نوې بڼې خبرې شریکې کړي. ډېری کسان داسې فکر کوي چې لیکوال هغه اشخاص ته هم ویل کیږي چې هغوی الفبا وپېژني، حسابونه ولیکي، د ورځنۍ چارو تجربو یو څه ولیکي، خو نه، دې ته لیکوال نشو ویلی بلکې لیکونکی ویلی شو. لیکوال هغه چاته ویل کیږي چې هغوی د ټولنې سره په تخلیقي بڼې یو څه شریک کړي، مثبت فکر ورکوونکي واوسي، د الفاظو او د احساس ترمنځ یو ژور پل جوړ کړي، همداراز د نوي خبرو، د نوي مسایلو فکر واوسي، نه د زړو مسایلو. د دې ترڅنګ لیکوال باید د انتقاد زغم هم ولري، ځکه چې ډیری وخت خلک پر لیکوالانو انتقاد هم کوي، نو لیکوال باید مایوسه نشي، باید د خلکو د انتقادونو سره مبارزه وکړي او مخ پر وړاندې لاړ شي. همداراز لیکوال د ټولنې نبض ته ګوري چې د حالاتو، د کامیابیو، د ناکامیو، د شاته تګونو، د ارمانونو او د هدفونو ژباړونکی هم بلل کیږي. د دې ترڅنګ هغه اشخاص چې په ذهن کې ډېرې زیاتې خبرې لري خو نشي بیانولی، هغوی ته موږ او تاسې لیکوال نشو ویلی. او هغه کسان چې بیا خبرې بیانولی شي خو په منظم شکل سره، په منظم فکر سره یې نشي بیانولی، هغوی ته هم موږ او تاسې لیکوال نشو ویلی. لیکوال هغه شخص ویلی شو چې هغوی منظم فکر ولري، احساس ولري او ټولنې سره په منظم شکل سره خپلې خبرې شریکې کړي. آیا لیکوال د مسلکي کسانو څخه یو جدا شخص بلل کیږي؟ هو، لیکوال د تجارانو څخه، د ډاکټرانو څخه، د تاریخ پوهانو څخه یو جدا شخص بلل کیږي، ځکه چې هغه مسلکي کسان خپل معلومات له ټولنې سره په تخلیقي او په احساسي بڼې سره نه شریکوي. خو په یو حالت کې مسلکي کسان موږ او تاسې د لیکوال سره یو ځای کولی شو چې هغوی خپل معلومات د ټولنې سره په یو نوې بڼې، په احساسي بڼې او په تخلیقي بڼې سره شریک کړي. موږ او تاسې د لیکلو څلور ډوله کسان لرو. لومړی همدا اشخاص چې خپل معلومات د ټولنې سره په یو ښې بڼې سره شریکوي، چې هم پکې فکر موجود وي او هم پکې یو احساس موجود وي. دویم لیکوال ډول اشخاص چې د نورو لیکوالانو خبرې راټولوي، سره نښلوي، بیا د هغه نه وروسته یې ځان ته منسوبوي او یو کتاب ترې چاپوي. دریم لیکونکي اشخاص، دا هغه اشخاص دي چې د ورځنیو چارو تجربو یو څه را ثبتوي ځان سره او همداراز د ادارو همداسې کوم اسنادونه لیکي. څلورم ژباړونکي اشخاص، دا هغه اشخاص دي چې د نورو ملکونو، د نورو ژبو کتابونه راخلي او بعد له هغې خپلو ژبو ته ژباړي. د دې ترڅنګ که تاسو پام شوی وي په ډېریو کتابونو لیکل شوي وي چې ژباړونکی فلاني شخص. د دې خبرې معنا دا ده چې همغه شخص د نورو ژبو کتاب راخیستی دی او بعد له هغې خپلې ژبې ته ژباړلی دی. اوس به ډېری کسانو ته دا پوښتنه پیدا شي چې څنګه موږ یو ښه لیکوال شو. هغه اشخاص چې غواړي یو ښه لیکوال ترې جوړ شي باید ولولي،
بیا هم ولولي او بیا هم ولولي، ځکه چې په ټولنه کې چې کوم شخص یو ښه لیکوال شوی دی، مخکې له لیکوالۍ نه یو ښه لوستونکی ترې جوړ شوی دی. نو تاسې هم چې غواړئ یو ښه لیکوال له تاسو څخه جوړ شي، مخکې له لیکوالۍ نه ځان نه یو ښه لوستونکي جوړ کړئ چې هر څوک له تاسو څخه د هر کتاب پوښتنه وکړي، تاسو د هغه کتاب په هکله معلومات ولرئ چې دا کتاب د کوم هدف لپاره لیکل شوی دی، کوم موضوعات پکې یاد شوي دي، کوم مفید خبرې پکې یادې شوي دي او کومې خبرې زموږ په ضرر دي. همداراز د دې ترڅنګ باید د ورځې تاسې حداقل یوه موضوع ولیکئ، د ژوند یوه تجربه له ځان سره ثبت کړئ، یوه صحنه ځان سره د لیکلو په طریقه ثبت کړئ چې تر څو د بل وخت لپاره هم تاسو سره پاتې شي، تر څو د دې له طریقه تاسې ورو ورو بلدیت پیدا کړئ چې څنګه یو ښه لیکوال له تاسو څخه جوړ شي، څنګه خپلې خبرې پیل کړئ او څنګه یې بیرته پای ته ورسوئ. د دې ترڅنګ باید د خلکو نظرونه هم واخلئ چې ستاسو په اړه نظر څه دی، چې آیا تاسې کولی شئ له ځان څخه یو ښه لیکوال جوړ کړئ او که نه. خو د داسې اشخاصو څخه نظر واخلئ چې هغوی مفید او یا مثبت فکر ولري، تاسو ته مثبت فکر درکړي. مثلا درته ووایي چې تاسې کولی شئ، کوشش وکړئ، زحمت وباسئ، حتما له تاسو څخه یو ښه لیکوال جوړېدلی شي. خو که تاسې د منفي فکر اشخاصو څخه نظر واخلئ، نو هغوی تاسو ته منفي خبرې کوي، هغوی حتما مثبت خبرې له تاسو سره نه شریکوي، نو ستاسو زړه هم ماتیږي او تاسې مایوسه کیږئ، نو نشئ کولی چې له ځان څخه یو ښه لیکوال جوړ کړئ. یوه خبره بله هم چې باید له تاسو سره شریکه کړم چې تاسې باید د لیکوالۍ شخصیت ځان ته خپل کړئ، یعنې یوازې د لیکلو له طریقه تاسې نشئ کولی چې خپل شخصیت ټولنې ته معرفي کړئ. باید تاسې تفکر ولرئ چې د هرې خبرې تر شا ستاسو ډېرې لوی کیسې اوسي. د دې ترڅنګ باید احساس ولرئ چې د ټولنې درد حس کړئ. همداراز باید تواضع یعنی د خلکو انتقاد په ځان وګالئ او ځان ورته مایوسه نه کړئ. د دې ترڅنګ باید تسلسل موضوعات تاسې د ټولنې سره شریک کړئ چې تل تشریحات ولري او لنډې ونه اوسي. نو لیکوالی یو مهارت نه دی بلکې یو هنر دی چې په پایله کې موږ او تاسې ویلی شو چې هغه اشخاص چې غواړي لیکوال ځان څخه جوړ کړي نو نشي کولی چې یوازې د لیکلو له طریقه ځان څخه یو ښه لیکوال جوړ کړي. باید یو ښه تفکر ولري او احساس ولري. د دې ترڅنګ باید د ټولنې سره په یو نوې بڼې او په تخلیقي بڼې خپلې خبرې شریکې کړو. نو دا وه د لیکوال د جوړېدو لنډې لارې چارې. تر بلې معلوماتي خپرونې تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم، په لوی څښتن تعالی مو سپارم. ټولو ته ښه وخت، ښې چارې د الله په امان.